السلام علیکم. د نن تازه او مهم خبرونه. په بلوچستان ایالت کې د پاکستان سرحدي ملیشو 7 سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د راپور پر اساس دغه 7 کسان د بلوچستان ایالت هرنایي اړوند د شارګ سیمه کې وژل شوي دي، خو ځینې راپورونه د وژل شویو کسانو شمېره 11 زیاتوي. په غزني ولایت کې 2 مین ښودونکي نیول شوي دي. ملي امنیت او ملي پولیسو د ګډو عملیاتو پر مهال د غزني ولایت لومړي امنیتي حوزه کې 2 مین ښودونکي نیولي دي. امرالله صالح وایي ولسمشرۍ ماڼۍ په پام کې لري چې د امنیتي تړون د 6 بجو د ناستو طرحې پر اساس کابل کې د پولیسو شمیر 2 برابره زیات کړي. نوموړی زیاتوي په عادي حالت کې هم کابل د درېیمې نړۍ وادونو په سطح نفوسو په تناسب کې کم شمیر پولیس لري. پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په یوه لویه غونډه کې په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې په افغانستان کې هدفي وژنې اوسنی نظام د ماتولو له منځه وړلو په پار پیل شوي دي. دوی زیاتوي عالي وزیر دې ژر تر ژره راخلاص شي او که په عالي وزیر څه وشي د پاکستان په هره سیمه کې به د اور لمبې پورته شي. د کابل پولیس وایي چې نن سهار د کابل 4مې ناحیې اړوند کلوله پشته سیمه کې د ملي اردو پر رینجر چاودنه شوې ده چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. دا و د نن تازه او مهم خبرونه. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. تر بیا د الله په امان.